مکتوب نمبر 215 د اولی حصے او د اول دفتر. اس بیان میں کہ اس طائفہ کی محبت دنیا و آخرت کی سعادت کا سرمایہ ہے. ددی بیان پکیرے چې د صوفیاء کرامو د نقشبندی مجددی مبارکی د مشایخ سره محبت د دنیا و د آخرت د سعادت سرمایه ده او احکام شرعیه په ځای راوړل او باطنی جمعیت حاصلېدل د دې توفیق ملاوېدل دا د دې ثمره ده. او د دې مناسب بیان کې مولا عبدالغفور سمرقندی رحمت الله علیه او د ملګرو طرف ته امام ربانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ مجدد الفسانی رحمت الله علیه دا مکتوب صادر کړی. حمد و صلات و سلام و د دعاګانو نه بعد دوستان حقیقی و مشتاقان تحقیقی ته د معلومه چې ستاسو خطونه شریفه چې د محبت نه او د کمال اشتیاق د ملاقات نه ډکو اما ته ورسېدو او زما زړه پرې ډېر خوشحاله شو. الله تعالی دې تاسو په دې محبت باندې ثابت قدم ولري او دا محبت دې د دنیا او د آخرت د سعادت دا سرمایه الله تعالی دې تاسو په دې ثابت قدمی نصیب کی. دا الله نه سوال دا پکار دی چې الله موږ ته استقامت راکړي او په دې باندې قائم پاتې کېدل الله نه غوښتل پکار دي ځکه چې د دینی احکام او عملی کول او د دې توفیق ملاوېدل دا د دې محبت د اولیاء نتیجه ده او باطنی جمعیت حاصلېدل د دغه صالحانو د دوستۍ ثمره ده. که د تمام جهان په شانتې تیاری او خیری باطن کې راشي لیکن د صالحین او د مشایخ و محبت قائم وي نو څه غم نه دی پکار بلکې د الله نه امید ساتل پکار دي. او که چېرته ټول غرونو برابر انوار او احوال باطن کې سړی پیدا کړي او زیاتې کړي لیکن دې محبت کې د ویښته برابر کمې پیدا شي نو سیوا د خرابۍ نه بل څه نه ګڼل پکار دي او دا ظاهري طریقې بیا استدراج ګڼل پکار دي. دې وجې نه د دې رشتې دا سر مضبوط نیول پکار دي خپل کار ته متوجه کېدل پکار دي او قیمتي عمر بے فایدې کارونه کې ضایع کول نه دي پکار. همه اند زمن طبوعیس کی تو طفلی و خانه رنگین است دا زمان نصیحت تا تا چې تلا ماشومی او کور رنگارنگ دے. والسلام علیکم وعلى سائر من اتبع الهدى والتزم متابعة المصطفى عليه وعلى آله من الصلوات أفضلها ومن التسلیمات أكملها. پتاسو دی سلام وی په ټولو هغه خلکو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت او په هدایت باندې پابندي کوي. الله پاک د رحمت کامله په نبی علیہ السلام او دغه په آل اولاد باندې نازل کی. د دې مکتوب مقصد دا دی چې سالک د پاره ضروری ده چې د نیکانو خلکو محبت د په زړه کې وي او چې کله محبت وي نو د کې بعد د شیخ او د خپل مبارک سلسله د اولیاء کرام تعلیمات مجاهدات ریاضات دا په ځای راوړل د آسان. پیغمبر علیه السلام ډېرې دعاګانې کړي دي. یو دعا د نبی علیه السلام په دعاګانو کې دام ده اللهم ارزقني حبک یا الله ستا مینه مې نصیب کړي وحب من یحبک او د هغه چا مینه مې نصیب کړي چې څوک تا سره مینه کوي. د الله مینې نه وروسته بیا هم د مینې سوال کوي د محبت سوال کوي چې یا الله د هغه خلکو سره مې محبت نصیب کړي د کومو خلکو چې ستا سره محبت دي. وحب عملی یقربنی الی حبک او یا الله هغه عمل سره مې مینه پیدا کی کم عمل میں چستا محبت ته نزدې کوي
اللهم اجعل حبك احب الاشیاء لی ومن الماء البارد. یا الله ستا مینا ما ته د تمام اشیاء نه زیاته خوښه وګڼئ، تر دې چې په سخته تنده کې د یخو اوبو زیات طلب ما کی د ستا د محبت پیدا کی. دیو جن عارفان وی که یو سړی ډېر نیک شي او صالح شي او د کې د صالحینو محبت نه د نیکانو خلکو عقیدت او محبت پکې نه وي، د استقامت خبره خطره کې او د ډېر مقامات نشي حاصلولی. د ولایت ډېر مقامات داسې دي چې هغه د اهل الله او صالحینو په مینه او محبت باندې الله ورکوي. الله کریم دې موږ تاسو کې د نیکانو خلکو د اهل الله او صالحینو مینه محبت پیدا کی او رب العالمین دې موږ تاسو کې د هغوی تابعداریم پیدا کی او د هغوی د اعمال او اذکار او اهتمام دې الله را نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.